زه اوس دا مهال د بوړې بازار کې موجود یم. څنګه لکه په ټول ملک کې ګرونې یو لهر روان دی، همداشانتې د بوړې په بازار کې هم د ګرونې یو لهر ډېر زیات دی چې غریب خلک د دغې نه د افغانستان وتلي دي چې هغه سامان وخوري، ځکه چې څومره د خوراک شیونه دي نو هغو قیمتونه زیات شوي دي. موږ سره یو د بوړې شهري موجود دی، هغه نه موږ پوښتنه کوو چې ګرونې رو څه غوښتنې دي حکومت نه، او دلته کې یوټیلیټي سټور هم نشته رایي، څه وایي دغه حوالې سره؟ موږ خو دلته دا مطالبه ده چې یو خو مهنګایي ډېره زیاته شوې رو، او مهنګایي سره کم دلته چې یوټیلیټي سټور دي هغو سهولات هم نشته دی، او ریټ هم مختلف یې هر دکان والا. نو موږ دا مطالبه د حکومت نه چې یوټیلیټي سټور ارینج کړي، او چې کوم دکان والا لري که نه په دغو باندې نظریه واچوي. دا څه غوښتنې دي دلته کې؟ یو نقلنما هم نشته رایي، څوک په څه ریټ خرڅوي، څوک څنګه خرڅوي، څه غوښتنې دي دغه نه؟ زما غوښتنه دا ده چې کوم یوټیلیټي سټور دی یو سهولت نشته، سهولت ته حکومت ته پاک فکر وکړي، او چې کوم دا ریټ دی په ریټ باندې لږ هغه وکړي، فوکس ورکړي. او دلته چې کوم دکان ولري نو هېڅ پته نه لګي، هر سړي خپل ریټ جوړ کړی دی ځان له. څه غوښتنې دي چې انتظامیه څه وکړي؟ انتظامیه نه موږ دا خواست دی چې دا فوکس ورکړي، ځکه چې دا حکومت یو عوامو حق دی چې په دا عوامو اواز اوچت کړي. نو موږ ټول هغه له خواست دی سټاف له کوم سرګوري دی چې په دا فوکس ورکړي او دغو باندې خپل یو نظریه جوړه کړي. موږ سره کوم دا شهري دی هم دا غوښتنې لري چې دلته کې بازار دکانونه هم شته، هر قسم هغه لګېدلی دی، خو تر اوسه پورې د یو کس سره هم نرخنما نشته دی. هر کس په دکان کې خپل ریټ لګولی دی، څوک په څو ریټ باندې خرڅوي. ضلعي انتظامیې نه تر اوسه پورې په دا باندې هېڅ داسې کاروایي نه ده شوې. دویم هغه دا چې دلته کې یوټیلیټي سټور نشته دی. حکومت خو د ریلیف اعلان وکړي، خو بوړې بازار د کومه آبادي د شپږو لکو نه هم زیاته رو په دا کې یو یوټیلیټي سټور هم نشته دی چې هغې نه عوام فایده واخلي او په کم ریټ باندې هغه سامان واخلي. ذاکر افریدي، وحدت نیوز سره، باړه، ضلع خیبر.